د روژې اومه د اپریل 13 2020 کال حضرت عمر فاروق څنګه فاروق شو او څنګه ایمان راوړل. د دې د ژوند ډېرې عجیبه کیسې دي. د جهالت په زمانه کې ډېر مشهور و په شجاعت، په میړانه، په قوت او په سخت دریځۍ چې دی به کومه خبره ونیوله په هغې به دی ډېر کلک ولاړ و، ډېر علني او سپین سړی و. د ډېر مجلسي سړی و، د ډېرو عجیبه مجلسونو سره دی علاقه لرله. ډېر سخت د شعر او د هنر او د شعري مجلسونو او د موسیقۍ د پروګرامونو ډېر لیواله سړی و. په دغسې مجلسونو او په دغو کې بیا ډېره برخه اخیستله. په خپلو رواجونو ډېر ټینګ او کلک سړی و. دی یوه شپه کور ته راځي او د غواړي چې ته وړاندې خوب وکړي، ځي کعبې ته او د کعبې د غلاف لاندې هلته سر نه باسي چې ګور پیغمبر علیه السلام راځي مونځ کوي او پیغمبر علیه السلام چې کوم د قرآن تلاوت کوي دا د قرآن لفظونه په دې ډېر ښه لګېږي، په دې ډېر اثر کوي. خو چون دی د خپل پلرونو دین ته ډېر معتقد و او ډېر په دې خبرو کې سخت ولاړ و، نو دی کله فکر کوي چې رښتیا هم ولا دا خلک وایي چې دا محمد شاعر دی، دا خو دا شعر وایي. کله چې پیغمبر اسلام هغه آیات ولوستو چې زه شاعر نه یم، دا د الله کلام دی، بیا فکر کوي چې ولا دا خو شاعر نه دی، دا چې د مکې خلک وایي چې دا کاهن دی، نو دا دی به کاهني. تصادف پیغمبر علیه السلام هماغه آیاتونه لولي چې دا د خدای کلام دی او د پیغمبر باندې نازل شوی دی. دا خبرې هم په دې ډېر جوور اثر کوي او خو بیا هم د دې زړه په خپل د پلرونو په دین او په مذهب باندې ډېر کلکي وایي چې نه باید زه په همدې خبرو پاتې شم او نه باید دا خبرې په ما داسې یو اغېزه وکړي چې زه تحصیل لاندې لاړ شم. خو یو وخت کې چون هلته قریشو، بني هاشمو او د پیغمبر علیه السلام په باره کې ډېر بد تاثر لرلو او د دې په مقابل کې سخته دښمني ښوده، نو دی هم د دې خبرو نه ډېر متاثره و. نو یوه ورځ دې ته زړه تنګېږي او توره راخلي، وایي چې زه نو بس نن نبي علیه السلام وژنم چې دا قصه ختمه شي او په مکه کې دا قصه نوره پای ومومي. خو تصادف زه ډېره لنډه ویم، نومونه هم تېرېږم او د دغه ونه هم چې زه باید پیغام ورسوم. نو هماغې چې دی په لارې ځي پیغمبر علیه السلام د وژلو په نیت چې لاره کې یو کس مخې ته راځي، ورته وایي چې چېرته ځې عمره، د خطاب زویه چېرته روان یې؟ نو دا ورته وایي ځمه چې پیغمبر علیه السلام ښایي چې دا زه وژنم او دا قصه ختمومه. هغه وایي څنګه په تا دا خبره بده ولګېده، ته هم لکه چې بېدینه شوی. حضرت عمر هغه کس ته وایي، هغه ورته وایي ما څه کوې، ته روان یې پیغمبر علیه السلام وژنې، ورشه خور او اوښې د ایمان راوړی دی، هغه مسلمانان شوي دي. د دې په قواره په مخ کې ډېر زیات فرق راځي، تور او شین کېږي او د دې په ځای چې پیغمبر علیه السلام پسې وشي د خپلې خور پسې ور روان دي، د خپلې خور کور ته ورځي. هلته چې ځي چې دا ورننوځي نو هلته د خبیب په نوم باندې یو صحابي د دې باندې موظف شوی چې د حضرت فاروق عمر خور فاطمه او د هغې خاوند ته قرآن کریم وښیي. دی چې پوهېږي چې حضرت عمر فاروق راځي، هغې ډېر زر دا خبیب پټوي. دی چې راځي پوښتنه ترې کوي چې څه شي اواز و، هغې ورته لاسي وایي نه دلته خو ما څه اواز واورېد، وایي موږ خپلو کې ګډېدو، وایي نه تاسې لکه چې قرآن ویلي. خور ورته وایي هو موږ قرآن ویلی دی، موږ مسلمانان شوي. د دې سره عمر فاروق د خپلې خور ته ډېره ورانه قوي څپېړه ورکوي، د هغې حتی د دې مخکیني کوي او خپله اوښې دومره وهي د خپو لاندې ګزاروي او هغې بیا هم همدا کلمه وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دی ډېر سخت متاثره کېږي، خورې و عاطفې راځي، ورته وایي ته راکړه تاسو دا څه شی لولئ چې زه په داسې بد حالت کې ما تاسې راوستئ، تاسې بیا هم د پیغمبر کلمه ووایئ، ته راکړه. خورې ورته وایي نه ورشه حمام وکړه راشي به دا قرآن تا ته درکړو، تر هغې ته نشي لوستلی. څه وخت چې دا خبره دی د خورې کوي او دی کوي، هغه حمام کوي چې قرآن واخلي او ولولي. دا خبیب چې چون هلته پټ شوی د دې تېر نه هغه راجګېږي او عمر فاروق ته وایي چې مبارک شه د پیغمبر علیه السلام دوا چې پرون د کابل پرون ستا په هکله باندې کړې ده هغه قبوله شوې ده او ته د ایمان خاوند کېږي. هماغه و چې عمر فاروق نبي علیه السلام ته ورځي د هغې کور ته، دروازه ټک ټک کوي چې د دروازې نه څوک ګوري، وایي چې دا خو عمر دی، عمر ابن الخطاب دی. نو پیغمبر علیه السلام باندې وحی را رواني، هغه هلته مصروفي. نو حمزه وایي چې څوک دی، عمر دی. وایي دروازه ورته خلاصه کړي، که جنګ ته راغلی که خیر ته راغلی خیر به ورکړو او که نه په دې خپله توره به یې مړ کړمه
او قصه به ختم شي. هماغه چې هغه راځي او پیغمبر اسلام باندې ایمان راوړي، د ایمان نه وروسته به چاته کوم ورځ پوښتنه وکړله او دا چې ایمان راوړي نو ډېر عاجل ځي او د ابو جهل دروازه ټک ټک کوي چې ابو جهل ما په پیغمبر ایمان راوړی که څه د لاسه کېږي، دا هغه د ډېر قهر نه دروازه بندوي او ځي. د دې نه مخکې په مسلمانانو چې ایمان راوړو ځانونه بغلي کول، ځکه چې خلکو وهل ډبول یا زجر پې کومګرو. حضرت عمر دا دود مات کړ. په مکه کې یو کس و چې هغه په جاچي مشهور و، د جمیل په نوم باندې تل هغې به خبرونه ګرځول او دا عادت و، دا مشهور و. عمر فاروق زوی هغې ته وایي چې واله که خلک خبر کړه چې ما ایمان راوړی دی، او دا اعلان کوي او خلک د دې د مخې نه لیدل کېږي او ځانونه پټوي. نو حضرت عمر فاروق نه پوښتنه وکړله چې تا ته دا فاروق ولې وایي؟ بیا دې ورته دا قصه وکړله چې موږ د پیغمبر علیه السلام سره ناست وو او هغې دا دین موږ ته تشریح کوو. نو ما ورته ویل چې دا دین که حق نو موږ یې ولې پټ کړو؟ بس راځي چې ځو نن علني اعلان کوو. هماغه چې یوې د قطار یو سر ته حمزه ودرېږي او د قطار بل سر ته عمر بن الخطاب ودرېږي او مکې ته ځي او هلته دی په جار باندې اعلان کوي چې د مونځ کوي. د دې نه مخکې د مسلمانانو دا مونځ نشو کولی او همدغه ځای کې چې پیغمبر علیه السلام دې ته فاروق وایي. سلام علیکم.